درنو دوستانو، زما سیدالدین سلامونه ومنئ. هیله ده تر دې ګړی به جوړ او روغ یاست. څه موده مخکې مې د ټلیفون واتساپ ته له مختلفو هیوادونو څخه د جلا جلا دوستانو لخوا یوه لنډه اردو ویډیو راغله چې له ډیرو مزخرفاتو څخه ډکه وه. ویډیو د پښتو او پښتنو په اړه وه. پښتو پکښې د پیریانو ژبه بلل سوې وه. دا لومړی وار نه دی چې پښتو او پښتانه په دغسې نومونو یادیږي. د تاریخ په اوږدو کې تل پښتون مخالفه عناصرو کوښښ کړی دی چې د پښتنو په اړه دغسې خصمانه او سپکې ادعاوې وکړي. چا که یې ژبه د دوژخ ژبه بللې ده، نو نور بیا دا قوم د پیریانو له زوزات څخه ګڼلی دی. په هر صورت دا ویډیو په انټرنیټ کې دونه لاس پر لاس سوې ده چې اکثره پښتانه یې د یوه صحیح تاریخ په توګه په خورا فخر یو بل ته سره استوي. ما تر دې ویډیو لیدلو وروسته دستي په یوټیوب کې د پښتنو د تاریخ په اړه پلټنه وکړه، خو داسې څه مې پیدا نه کړل چې د دې قوم په اړه دې صحیح معلومات پکښې وړاندې سوي وي. د ټکنالوژۍ په اوسني چټک عصر کې چې پښتو او پښتانه څونه شاته پاته دي، په هغونده اندازه یې مخالفین پکښې پرمختللي دي او د تخریب لپاره یې تل له همدې ډیرې اغیزمنې وسیلې څخه کار اخیستی دی. خو باید وایم چې په نننۍ دنیا کې چې د اکثرو قومونو او هیوادونو کوښښ دا وي چې یو بل ته سرنږدې سي او د یو بل له ښېګڼو ګټه واخلي، داسې خلک هم سته چې دا یووالی یې د سترګو خار وي او د تخریب لپاره یې کار کوي. له همدې اساسه مې ضروري وګڼل چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه یوه لنډه ویډیو جوړه کړم او تر هغو هیوادوالو پرې ورسوم چې یا خو د تاریخ کتابونو ته لاسرسی نه لري او یا د دغې او دغسې نورو غلطو ویډیو څخه متاثره سوي وي. زه به په دې ویډیو کې د استاد محمد معصوم هوتک له درانه اثر پښتني قبیلې او روایتي ریښې څخه ځینې برخې کټ مټ درته وړاندې کړم. پښتانه څوک دي؟ پښتانه له آره آریایان دي او په زرهاوو کاله کیږي چې پر دې مینه اوسیږي. د عیسی علیه السلام تر میلاد تقریبا 1.5 کاله پخوا د هندي آریونو په ویدي سرودونو کې د پکت پر نامه پیښیږي چې د زیاترو کورنیو او بهرنیو پوهانو په نظر دغه کلمه د پشت معادله کلمه ده او زیاتره افغاني پوهان د پښتون کلمه له همدې کلمې راوتلې ګڼي. پښتنو ته لکه له ازله چې په وینو رنګ قسمت ورسېدلی وي، د تاریخ له هغه اولې ورځې څخه بیا تر نن ورځ پورې توره کله د ځان کله د کلي د خان په وینو سره ده. نه خو د ژوند په خوند پوه سو او نه یې یوه شپه پر آرامه تېره کړه. د پښتنو د ځای ځایګي په اړه په پښتني قبیلې او روایتي ریښې کې داسې لولو. د پښتنو اصلي ټاټوبی یوه پراخه سیمه وه چې د ننني افغانستان زیاتره برخې او د پاکستان شمال شرقي خواوې پکښې شاملې وې. د دې پراخې اورشو پخوانی نوم روح و. روح هغو سیمو ته ویل کېده چې له سواته نیولې د سوي تر ښاره او له حسن ابدال څخه تر کابل و کندهار پورې غځېدلې وې. پښتنو ته د پټان لقب هم ورکړه سوی دی. دا لقب د هند په پراخه سیمه کې منځته راغلی او پسې عام سوی دی. تر ایجاد وروسته د ریښې معلومولو لپاره راز راز توجیهات سوي دي. په مخزن افغاني او له هغه وروسته په ځینو هغو آثارو کې چې د مخزن اغیزه پر پرته ده، پټان د بتان اوښتی شکل بلل سوی دی او پر زیات سوي دي چې دا لقب د آن حضرت صلی الله علیه وسلم لخوا قیس عبدالرشید ته ورکړه سوی دی. بتان یې د بیړۍ د ملا تیر بللی دی. خو ګرانو دوستانو، د عربي بتان او هندي پټان ترمنځ هیڅ تړاو نسته.
استاد محمد معصوم هوتک د پټان د لغت په اړه لیکي د پټان توجیه چې هر راز وي به خو دونه ویلی سم چې دا نوم په هند کې ایجاد سوی دی او د پښتنو آثارو ته لاره کړې ده. حقیقت دا دی چې پښتون، افغان، پټان د یوه قوم درې نومونه دي. د پښتنو د اصل و نسب په اړه دا افسانه ډیره مشهوره ده چې دوی د قیس عبدالرشید له اولاده څخه دي. خو د دې افسانې په اړه ارواښاد د علامه عبدالحی حبیبي رحمت الله علیه لیکي قیس پښتو کلمه ده. ملایانو دغه نوم معرب یعنی قیس کړ او په مخزن افغانی کې د عربیت افسانې وتراشل سوې چې قیس عبدالرشید د خالد له خپلوانو څخه و او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور مشرفه سوی و. مګر دا افسانه حقیقت نه لري او نه په اسلامي تاریخ او سیرو یا د احادیثو په کتابو کې د قیس عبدالرشید نوم راغلی دی او نه په بل قدیم کتاب کې دا افسانه سته او نه قدیم سند لري. نو دا ویلی سو چې دا کیسه فقط د زرم هجری کال په حدودو کې پیدا سوی او تاریخي اصالت نه لري. د پښتنو د بني اسرائیلیت نظریه چې وایي دوی د بني اسرائیلو له لسو ورکو قبیلو څخه یوه قبیله ده وار د واره په 1020 هجري قمري کال د نورزي نعمت الله هروي په کتاب مخزن افغانی کې وړاندې سوه. ویل کېږي چې نعمت الله هروي دا کتاب د خان جهان لودي په هڅونه او تشویق او د هیبت خان کاکړ په مرسته د وخت د ضرورت پر اساس ولیکلی. د پښتنو د بني اسرائیلیت نظریه مطلق پر خیالي کرکټرونو باندې ولاړه نظریه ده. استاد محمد معصوم هوتک په تورات کې تر ډیرو ژورو څیړنو وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې د ساول یعنی طالوت په اولادونو کې افغانه چې د پښتنو د بني اسرائیلیت د نظریې خاوندان له همدې نامه څخه د افغان نوم راوتلی بولي هیڅ سته نه. استاد لیکي چې په ټول تورات کې د نارینه‌و نومونو شمیر 1081 دی او په دې 1081 نومو کې د افغانه په نوم هیڅوک نسته. په دې اړه تر دې ټولو باوري څېړنه د ډي ان اے څېړنه ده. په 2008 او 2009 کلونو کې انګریز پروفیسر ټیودر پرفیټ په 2010 کې په بمبئی کې او په 2012 کې په امریکا کې د وراثتي شورا لخوا د پښتنو او یهودانو ډي ان اے وکتلی سوې. خو د دې ټولو څېړنو نتیجه یوه وه او هغه دا چې پښتانه او یهود هیڅ نسلي اړیکه نه سره لري. پښتو د همدغو تل په مصیبت گرفتارو پښتنو بې حده خوندوره ژبه ده. دشمنانو یې د دوژغ او پیریانو ژبه بللې ده. خو حمزه بابا وایي اغیار چې د دوژغ ژبه ده زه به جنت ته له پښتو سره ځم. درنو دوستانو، د نړۍ د زیاترو پوهانو په عقیده پښتو یوه آریایي ژبه ده چې د هند و اروپایي ژبو د کورنۍ د هندو آریاني څانګې د اوستا په شاخ پورې تړلې ده. د پټه خزانې د روایت له مخې د ادبي آثارو څرکونه د هجرت په 2مه پیړۍ کې لیدلی سو. اوس پښتو د یوه ژوندي قوم ژبه ده چې د نوي او معاصر ادب ټولو اصنافو ته یې په خپله لمن کې ځای ورکړی دی او د چا خبره د سیالانو سیاله ژبه ده.